السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو له هر څه نه مخکې دغه کلیپ تاسو وګورئ. دغه دلته ښکاري ومه کتم دغه هلک سره زه خپله اشنایي نه لرم، خو ولې وامې چې اورېدلي یا ومې لیدل د هلکي نوم ډاکټر عبرت الله دی. ډاکټر و تقریبا 20 کاله یا 21-22 کاله. دا بیچاره تحصیل و تعلیم کړی و. د پلار د کورنۍ سترګې درته وې، د ټولنې د وطن لپاره به یو څه خدمت کړی په یو برخه کې. ولې متاسفانه مرګی دومره ظالمه دی چې دا نه ګورې ته ډاکټر یې، ته ځوان یې، ته سپین ږیری نه چې وخت دې پوره سو که نه. دا به کوم ځای ته روان و؟ دی د کابل نه جلال آباد ته، د جلال آباد نه کابل ته چېرته راته. خو په دغه سورۍ تیږه چې ده او دغه دومره خطرناکه ځای دی، خو دا سیند خو ټول خطرناکه دی. تاسو باید هلته لوحې لیدلي چې په دې لیکلي چې سیند ته مه نږدې کېږئ چې د مرګ خطر لري. زه خصوصا په دې لاره ډېر ځم راځم، ما ډېر داسې ځوانان ولیدل چې دلته راځي یا د سیلفي په خاطر باندې یا د ویډیو په خاطر باندې څنګه دغه سیند ته ښکته سي، دې تیږې ته خیز کړي، یا د دوی دغه بوټ یا چپلق یې په پښو وي هغه خویوي ولاړ شي پکې، یا مثلا هغلته دی ودرېږي. خو بس سړی سیند ته وغورځېږي نو بیا هغه مړی هم نه پیدا کېږي. 3-4 ورځې دغه سیند وچ شي، ورپسې هغې نه وروسته بیا دا لټۍ فامیل هم جګرخونه، خلکو ته هم تکلیف، پوهېږې څومره اقتصادي ضربه رسېږي. زه په دې لاره تلم د دغه اوبو دغه د بندولو چې کوم مسؤل دی هغه ماته ویلی چې کله موږ دغه اوبو جو فکر وکړه موږ ته کم تر کمه 8-9 لکه 10 لکه افغانیو پورې افغانستان لپاره تاوان دی چې هغه برېښنا بنده سي، هغلته څومره مثال د خبرې شرکتونه دي یا مثال کورنیو ته دي یا مثلا شفخانو یا روغتونونو ته دا برق ځي، څومره غټ مشکل سره خلک مواجه کېږي. ټول زما استاد وجه کته سو مثال یو سیلفي لپاره ویډیو کلیپ لپاره هلته لاړ سو، زیاتي ځان هم په خطره کې. ولې نږدې کې ولې داسې کوئ و دوستانو؟ راځئ ودرېږئ بره سړک کې ودرېږئ، داخل سیند طرف ته نږدې لاړ شئ څه معنی څه فایده؟ خو که ته د سړک سر کې ودرېږې دې ځای نه سیلفي واخلې ویډیو کې اوبه خو درته ښکاري، یا سر خوړلی دغه اوبه را زوم یې که ودرېږه، چاته موبایل ورکړې دا را زوم که چې لږ لرې ودرېږه ته اوبه به بیخي نږدې ښکاره سي او خلک به دا وایي چې ولا پلانکي خان سیند سره عکس باسلی ده او ماشاءالله څومره ښایسته ښکاره کېده. اوس دا ډاکټر صاحب عاجز څومره مصارف به په ده شوي، شاید بچي ولري، بچیان لاړل یتیمان شو. دا خو موږ او تاسو ایمان لرو، عقیده لرو چې موږ او تاسو وخت پوره شي نو بیا که موږ هر ځای کې یو الله تعالی مو همغه ځای ته رسوي تر څو پورې زموږ او ستاسو روح قبضه کړي. وختي مې ملګرو ته قصه کوله په همدغه کلیپ باندې، و یو څوک و اسرائیل علیه السلام ته الله تعالی ویل چې د پلانکي روح قبض کا په پلانکي ځای کې. وایي چې اسرائیل علیه السلام چې ورغلی و هلته چې ګوري دا کس هلته نسته، دا یو بل ځای کې ولاړ دی، د یو ریړۍ والا نه یا د یو لاسګاډي والا نه دا سبزي یا شی اخلي، خو مطلب سودا کوي. دا اسرائیل علیه السلام چې ورغلی چې دته ګوري چې دا خو دلته ولاړ دی او هلته څنګه نه دی، نو یې ځان ورته څه ښکاره کړي، خو البته داسې واقعه ما هم واورېدله نو معلومه نه ده. وایي چې ځان ورته د انسان په شکل کې ښکاره کړی، اوس ورته سیده کتلې. نو دغه کم کس چې روح قبضه کېږي ده چې ده ته وکتل چې دا سړی څنګه ما ته ګوري که نه، لږ یې ځان داسې یو طرف ته کړی دی. نو اسرائیل علیه السلام ورته نور مخې ته شوی دی، ده دا ځای پرېښی بل ځای ته تللی، دا ورپسې دی که نه، تر څو پورې دا سړی وېرېدلی چې ولا دا کس ما پسې دی، بس دا ټول ځای پرېښی او مخکې ځای ته چې کوم ځای کې ده باید روح قبضه شي هلته یې ځان رسولی. هلته چې تللی بس اسرائیل علیه السلام ورته ویلي چې اوس دی ځای پوره شوه، نیټه دې هم پوره شوه، بس نور زموږ په ولقه کې. نو خبر داسې ده صحیح ده که چېرته زموږ او ستاسو اجل لی شي نو کوم ځای چې وي هغلته باید ځان ورسو. خو دا هم ده چې موږ او تاسو به خپل هغه حفاظت د ځان کوو. د ځان حفاظت چې دی دا فرض دی. تاسو ته به معلومات وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد په غزا کې 2 زغرې اچولي وو، مخکې هم اچولې او شاته هم اچوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات توکل خو په الله باندې بل چا نه شو کولی. نو خو بیا هم چون هغه اسباب د دنیاوي اسباب، مثلا ته اوس په زوره ځې یو بام کې ولاړې ځان غورځې ولا وخت مې پوره دی بس مړ کېږم، نه، ته به خپل د ځان حفاظت کوې. دا په تا فرض دی، زموږ ستاسو نفس موږ باندې حق لري چې موږ خپل ځان د مرګ څخه وساتو. باقي چې زموږ او ستاسو د کوشش او هڅو نه وروسته بیا هم موږ ته مرګ راځي، هغه کې موږ تاسو پړ نه یو زموږ وخت پوره وي. نو موضوع داسې د ورونو چې په خپل ځان، په خپل فامیل، په خپل کورنۍ باندې رحم وکړئ. دا ځوان وګوره په خدای دومره خفه شویم، زموږ او ستاسو د هېواد قدر لاړ. دې خوا نه زه تلم
دا سینې ورته مکمل وچ کړو خل لګیا و حتی هغه د نه پوهېږم چې دا چا مسؤلیت دی محیط زیست والا دي که څوک دي خو هغې راغلي وو دغه یې راوړي وو دا څه ورته کښتۍ راوړې وې هغه اکسیجن ډبې تړلې وو په دې یخو اوبو کې غوټې والې تر څو پورې د جسد راوباسي دې نه مخکې یو هفته 2 هفتې که تقریبا شاید 3 هفتې مخکې 2-3 ځوانانو یو پکې غورځېدلی و هغه د یو هفتې پورې دغه مړی په همدغه ځای کې ورک و مرسیډیز پکې غورځېدلی یا دغه ټیلر دغه پوز پکې دی هغه ځای ورک دی اوسه پورې نه معلومیږي نو کوشش دا وکړو ورونو که میلو ته ځو که چکر ته ځو زموږ اکثره ځوانان چې وفات کېږي یا په میله کې یا په چکر کې هله نن یې لمبلي و سیند ته یې ودانګل بېرته راونوت او مثال له خبرې دلته په دې سیند باندې علاکسې اغسته په تیږه باندې ولاړو پښې وښویتله سړی لاړو لږ په دې خپل ځان او خپل فامیل باندې رحم وکړي ویډیو سره خبره کوي ټولو هغه جذباتي ځوانانو ته ورسېږي خصوصا چې دغه د سیلفیانو د ویډیوګانې شوقیان یو په دا سیند کې یا داسې په جیګ غر کې یا مثلا یو بل ځای کې لږ په ځان رحم وکړي زه غواړم تاسو ته یو خبر وکړم هغه دا چې موږ تاسو همیش لپاره کوشش کوو چې اولادونه مو داسې تربیه کړو داسې وروزو تر څو پورې آینده کې موږ تاسو سپین ږیري شو یا موږ تاسو بوډاګان شو زموږ او ستاسو دغه د ژوند چې کم بار وي هغه هم اولادونو ته ور په غاړه سي موږ تاسو ټولنه داسې نه ده لکه غربي ټولنه چې کله موږ تاسو زاړه شو یا د کار روزګار څخه وغورځېږو بیا مو ویسي هغه دی مغه سنټرونو کې مو واچو چې کوم ځای کې سپین ږیري او زاړې ښځې اوسېږي ولې الحمدلله موږ ستاسو ټولنه بیا داسې ده چې کله سپین ږیري شي یا مور بوډۍ شي د هغې عزت زیات شي د هغې قدر زیات شي په کورنۍ کې یا په ټولنه کې نو دا په هغه صورت کې کېږي چې زموږ ستاسو نیک صالح اولادونه وي دا تاسو به ډېر کتلي یا لیدلي هم وي په کلو اطرافو کې خصوصا په ښاریو کې هغه اولادونه چې تعلیم یې کړی وي البته دنیایي تعلیم یې کړی وي خو متاسفانه چې دغه ماده پکې نه وي دی ټول نه خیمه الا ماشاءالله اکثره نه خیمه خو ډېر کم داسې خلک کې پیدا کېږي چې کله هغوی هغه سټیج ته ورسېږي خصوصا غربي ټولنو کې تاسو ته به ښه معلومات دي نو هغوی بیا دا کوشش کوي چې پلار ته دا ووایي چې پلار یو خبره کوي چې زوی دغه کار ښه نه دی او ستا ذهن نه رسېږي ځکه ته اپډیټ نه یې موږ په اپډیټه زمانه کې کار کوو یا اپډیټ زمانه کې ژوند کوو یا مور یو خبره وکړي چې لور ته دغسې مه کوه دا زموږ او ستاسو د اسلام یا زموږ او ستاسو د اصولو یا د کلتور یا د فرهنګ خلافه خبر ده مور موږ دلته اوسېږو موږ فرهنګ سره څه موږ د افغاني ټولنې سره څه خو تاسو پوهېږئ چې دغه ټول مسؤلیتونه زموږ او ستاسو پر غاړه دي که چېرته غواړئ اولادونه مو سالمه روزنه او تربیه ترلاسه کړي تر څو پورې خدای مو کړه دغه زمینه سازي خو موږ او تاسو وکړه چې کورونه مالته ویوړه هغې لپاره ښه تعلیمي ماحول هم جوړ کړه هغې مو تعلیم و تربیه باندې سنبال کړ خو ولې متاسفانه هغه چې موږ کوم غوښتل هغسې روزنه دی ترلاسه نه کړه هغه غربي مفکوره هغه د کفارو کوم فکر و روزنه چې ده هغه مو ورته ترلاسه کړ خو بیا هغه لوی سفر چې د آخرت دی د قیامت ورځ ده زموږ او ستاسو هغه وخت دا په ذهن کې راولئ چې کله ته زوړ شوې سپین ږیری شوې د کار نه بیا تا ته دا ونه وایي چې پلاره ته نه پوهېږې یا پلاره ته کولی شې لاړ شې د سپین ږیرو یا د زړو خلکو مرکز ته لاړ شې هغې به د خدمت درته وکړي نو که غواړې بچي دې همیش لپاره زړه ته رانږدې کړې همیش لپاره ستا مسؤلیت هغې بیا پر غاړه واخلي بچی دې په اسلامي علم باندې وروزه بچی دې داسې وروزه تر څو پورې چې ته څومره زړېږي هغه دې نور هم سینې ته رانږدې کړي او دا درته وایي چې پلاره ستا په ما حق دی ما ته قرآن کې الله فرمایي چې خپل والدینو ته اوف قدر یې مه کوه نو زه نه غواړم چې ستا په وجه الله تعالی ما ته دوزخ راف نصیب کړي نو زه غواړم ستا په وجه ستا په پښو لاندې جنت دی مور ته ووایي او پلار ته دا وایي چې ته راضي الله مانه راضي مور چې ته راضي الله مانه راضي دی نو دغسې اولادونه که روزل غواړي انشاءالله همداسې موږ یو کریکولم جوړ کړی دی قرآن کور اکاډمي ده لله الحمد په دې خوشحاله یم چې ډېر شاګردان موږ داسې تربیه کړي روزلي مو دي چې هغوی مور و پلار موږ ته زنګونه کوي موږ نه خوشحاله دي دعاګانې راته کوي اولادونه یې داسې تربیه شوي دي هغې داسې احساس کوي چې دا په اروپا یا په امریکا یا په اسټرالیا کې نه دی بلکې زما خپل په کور کې لوی شوی دی او داسې تربیت ورته حاصل دی چې نور خلک یې ګوري هغې ورته وایي چې آفرین شته ستا په مور و پلار السلام علیکم